د ایران ولسمشر خمینی سخت خبرداری امریکا ته د چې امریکا ته خمینی څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خمینی ویلي چې د قاسم سلیماني د وژلو سخت غچ به واخلي. نوموړي ویلي چې د سلیماني لار به دوام لري. خمینی د قاسم سلیماني د وژل کېدو په پار په دغه هیواد کې 3 ورځنی عمومي ماتم اعلان کړی دی. پر همدې مهال د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم په یو ټویټري پیغام کې د قاسم سلیماني وژل کېدل یو ډیر خطرناک او احمقانه کار بللی دی او د هغه د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا دا ګام نړیواله ترهګري بللي او ویلي دي چې امریکا به د دغه بهیر یا د دې برید د پایلو مسؤل واوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا سخت بندیزونه پر ایران باندې لګولي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم ضروري شریکه کړئ. مننه.